سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. رب العالمین ته دعا وکړه چې یا الله ته د مغرور حضرت هارون علیه السلام له ما سره کومکی کې. الله پاک دا دعا قبول کړه. وی سنشد عضدک باخیک ونجعل لكما سلطانا. اتام و مټ او وزر دا به زه قوي کم د تا په ورور باندې چې هغه هارون علیه السلام ده. نو په حقیقت کې د کلمات اداره دا د علماو د مټې قوي کول دي. د علماو مسؤلیت چې دعوت د دین ده، د دې دعوت په اسانه کولو کې، په رسولو کې، په ښه وړاندې کولو کې د کلمات اداره دا د علماو په څنګ کې یو نعمت دی الله له طرفه ده. الله پاک د توفیق له موږ سره ورکړي چې دغه خپل مسؤلیت په ښه انداز کې د خلکو ته ورسوي، ځوانانو ته ورسوي او ښه مثمر اثرات ورباندې مرتب وګرځي. قدرمنو، انشاءالله کوشش به دا کوو چې خبر لنډه وي، چې ملال او ستومانتیا واقع نه کړي. دا حق او باطل په کومه ورځ چې الله پیدا کړي دي، الحمدلله له هغې ورځې نه باطل په مستقیم ډول باندې د حق سره د مقابلې توان له لاسه ورکړی. که د استدلال میدان ده، که نظامی میدان ده، په د انبیاو له زمانې د اول چې د باطل او د حق مقابله راله د نوح علیه السلام په زمانه کې وه. د نوح علیه السلام له زمانې را په دې خوا تر نن تاریخه پورې د حق مقابله له باطل سره روانه ده. خو د استدلال په میدان کې او د نظامی میدان کې یا په بل عبارت باندې په مستقیم ډول باندې باطل د حق مقابله چیرته هم نه ده کړې. یو شی چې له اول سر نه د حق په مقابل کې شروع شوی او تر ننې دوام پیدا کړی، هغه دا ده چې په غیر مستقیم ډول باندې انسانانو په افکارو باندې د تاثیر له امله، د انسان فکر خرابولو د امله، د انسان په حماقت کې د اچولو له امله څه ناڅه د باطل دغه جانب چې د تلبیس جانب ده، د دوکې جانب ده، د منافقت جانب ده، دې کار وکړ. او دا وجه ده چې دوی څه ناڅه فایده ترلاسه کړې چې دا جنګ دوی له تاریخه نه ده پرېښودی. اول د حق او د باطل چې د نوح علیه السلام په وخت کې مقابله شروع شوې، همدا جنګ هم ورسره شروع شوی. د نوح علیه السلام د ضعیفه کولو دپاره به دوی فکري دلایل وړاندې کول. خپلو خلکو ته به یې ویلې چې دا که په حقه پیغمبر وای او په حقه دین وای نو فقیران او مسکینان به د ملګري نه وو. فقیران او مسکینان ملګري دي. کله به د مجنون نوم ورباندې کېښوده، خو استدلال نور نه سوای کېدی. دا د حماقت ویناوې او د خلکو د ذهن ګډوډولو مسلې ورسره شروع شوي. خو په نن وخت کې بیا داسې یو پیچلی حالت منځته راغلی ده چې دغه فکري جنګ، الحاد، دا الحاد چې موږ او د تاسې په تاریخ کې له خالق نه انکار ته وایي، او فکري جنګ چې د یو چا فکر خرابول دي، نن ټول سره یو سوي دي. معاصر الحاد باندې موږ او تاسې تعبیر تر کوو چې هغو درې واړه کاره شروع کړي دي. معاصر الحاد هم له خالق نه انکار کوي، هم فکري جنګ یې ځان سره داخل کلی ده. انکار څه چې نور خلک هم نه پرېږدي، فکر یې ورخرابوي. هم په دې وروستیو 2 لسیزو کې نظامی طرف هم له ځان سره خپل کړی ده چې ټولو وسیلو نه کار اخلي. مسلمان په خلاف باندې که د فکر خرابول وي، هغه هم د ملحدینو هغه جنګ هم ځان سره یو کړی ده. له خالق نه انکار هم ورکسته. د دوی د غاضبه قوه هم ورسره پیدا شوې ده چې د زور له لارې نه د فکر اړولو باندې چې ونشي، دغه د زور مسایل شروع کړي دي په دې وروستیو هغه کې. نو یو داسې حالات یې رامنځته کړی ده چې د دوی دغه فکري جنګ چې شروع ده څه ناڅه تاثیر ورکېده. حتی داسې تاثیر ما په ډېرو هغه کې ویلي دي په جلساتو کې. یعنی یو ملک ته چې دا یرغل پې کوي، نظامي لحاظ باندې، په فکري لحاظ باندې، فرهنګي لحاظ باندې، خو له حملې له دې ټولو بدبختیو نه مخکې هغه د ملک خلک دې ته عیار کړي چې زارۍ ورته شروع کړي. موږ او د تاسې په دې ملک کې بالمشاهده موږ او تاسې ولیدل چې دغو شیانو داسې تاثیر وکړي چې لا دا غوښتنې به هم تر کېدې چې تاسې دغه کوم جنګ چې شروع کړی ده د موږ په ملک باندې دا تیزېده غواړي.
دا غټېده غواړي. همدا د ما او د تا د مسلمانانو په خولې به دا خبر راواته دې کې اسباب کم استعمالیږي، غټ غټ اسباب کې استعمال کوي. فلهذا دومره تاثیر به کوم جنګ ولري چې یو چا باندې ورځي، فرهنګ یې ور خرابوي، ناموس یې ور خرابوي، نظام یې ور ختموي، په هر نگاه باندې ضلالت سره مخ کې. خو هغه دې په فکري جنګ باندې داسې ځای ته رسولی داسې ګلان هم دی غاړې ته دراچوي، له مخکې نه لا دعوت هم در کوي چې زر راسه او دا تاسې کوم جنګ دی دلته شروع کړی کمزوری ده، قوي یې که او فلانه یې که. نو فلهذا دغه مسله کې دوی تر اوسه پورې یعنې یو څه ترلاسه کړي دي چې دغه ډګر نه پرېږدي. د استدلال ډېر وارې پرېښی ده، په ټول د تاریخ کې د جنګ میدانونه پرېښي دي، خو د فکر والا جنګ یې تر نن تاریخه پورې ځکه نه ده پرېښی چې هغه نه په مسلمانانو کې خاص کر هغه خلک چې علمي کچه یې ټیټه ده په هغو کې او له فقر سره مخ دي، نو د پیسو د ناپوهي د وجې، د پیسو د شوق او د علمي کچې د کمبود له وجې نه په ټول د تاریخ کې د جګړې تاثیر پرې کړی ده او د مسلمان په منځ کې میکروب ورته پیدا کړي دي او مسلمان له خارجي میکروب نه په ټول د تاریخ کې دومره نه ده ځورېدلی لکه له داخلي سرطان او میکروب نه چې کوم ځور د امت لیدلی ده. او وجه دا ده چې همدغو جګړو باندې د خلکو اذهان خراب کړي. نو خبر دا ده صرف درې چې وخت هم کم ده، درې هغه اسباب ذکر کوم چې موږ او تاسې دغه د فکري جګړې د دوی مخنیوی کوو او د دین په صحیح معنا باندې خدمت کوو او دغه خپل دعوت عاموو په خلکو کې او د خپلو ځوانانو فکرونه ساتو. نو درویو خبرو ته چې متوجه یو، یعنې که سړی بحث پې کوي دا یوه داسې موضوع ده چې د ګنټو څه چې د ورځو مسله هم نه ده، دا یو ډېره څېړنیزه او تحقیقاتي موضوع ده او میاشتې پې لګېږي. لکه جناب شیخ صاحب چې ویلي رسالې پې لیکل پکار دي او کتابونه لیکل پې پکار دي. خو د مجلس مطابق درې اهمې خبرې زه کول غواړم. اوله خبره دا ده لکه تر اوسه چې موږ وویلې چې پیچلتیا یې په دې کې ده چې د حق په مابین کې د حق د طرفدارانو په مابین کې دوی خلک پیدا کړي دي. نو څه کوي؟ ما او تا نن مبارزه فیل کړې ده، دغه یو ټکي ته هم فام وي، په تاریخ کې داسې مبارزو سره د دوی مدافعین شریک سوي، یعنی موږ اوس دفاع شروع کړي د خپل دین نه او د دوی دغه خرابو افکارو دفع کوو. خو همیش دپاره په داسې مبارزه کې موږ سره داسې څوک یو ځای سوي چې فکر مو دا کړی ده پې چې دا هم د موږ او د تاسې د دې دفع ملګری ده، دا فکر پې سوی ده چې د خارجي افکارو د دې غلطو افکارو په دفاع کې پلانی د موږ ملګری ده. خو حقیقت دا وي چې د هماغه افکارو د ترویج دپاره او د هغو د دفاع دپاره له ما او تا نه بر د ما او د تا په دې اداره کې راسره ناست ده. نو دغه مسله ډېره هغه مهمه مسله ده چې موږ او د تاسې باید دغه ځایانو ته پام وي چې داسې څوک را داخل سي چې موږ او د تاسې مقصد د خرابو افکارو دفع وي او د دوی دفاعیان په موږ کې راشي او دغه مسؤلیت هم د دوی وي او دغه کار هم دی په مخ باندې ولي. یعنې تر زمانې دا کار شروع ده. د محدثینو په وخت کې یو وړه نمونه به یې درته ووایم. یو راوي ده د موږ د محدثینو علماو تحقیق چې کوي په راویانو باندې، د عبدالکریم ابن عبداللجاء په نوم باندې یو راوي ده، غالبا ابن عبداللجاء، عبدالکریم خپل نوم ده. دا د دغه مبارزې میدان ته راوتلی ده، د احادیثو دفاع ته راوتلی ده، د دین دعوت ته راوتلی ده او په حقیقت کې د دین د تخریب د ډلې مسیر ده. وخت سره خپل مقصد ته ځان رسوي، د احادیثو یو لوی راوي تر جوړیږي، خو بالاخره د وخت نظام ور باندې پوهیږي، په زندقیت باندې په الحاد باندې پوهیږي، قتل ته یې سیخوي، فیصله د قتل پې کېږي. په کومه ورځ چې دی قتل کېږي خلکو ته داسې اعلان کوي وایي که ما قتلوی او که ژوندی مې پرېږدئ ما خپل مقصد ته ځان رسولی. په اسلامي جامعه کې ما 12,000 احادیث نشر کړي دي او هغه احادیث چې د رسول پاک په هغو 12,000 کې یو حدیث هم د ده نه ده، ټولې د ما د ځان د دروغو خبرې دي. او احرم فيها حلالا و احلل فيها حراما. 12,000 واړه مې داسې حدیث په تاسې کې نشر کړي چې شي د الله په نس حرام و ما په دغو احادیثو کې حلال درته ثابت کړي دي او چې شي حلال و ما حرام کړي دي. او د تاسې د احادیثو له کتابونه چې د ما دا 12,000 احادیث باسئ دا اسانه کار نه ده. نو که تاسې مې وزن یم زه خپل هدف ته رسېدلی یم او که ژوندی مې پرېږدم بیا یې قتل کړي. نو فلهذا دا د اوس عصر مسله نه ده، له پخوا را داخله ده د کافرانو د دغو خلکو چې دا افکار خرابه دي. اولنی کوشش یې دا ده چې فکري جګړه په داسې طریقه باندې په مخ بوځي چې خلک په موږ کې داخل کې وګماري،
چې د موږ دا ګمان د پسې دا د اسلام مدافع ده، دا د خراب فکر د دفع سړی ده، په حقیقت کې هغه د دفاع سړی وي، د خراب فکر او د خراب ذهنیت د دفاع والا سړی وي. نو موږ اسلامي جامعه باید دغه ته متوجي. دا بالمشاهده د موږ او د تاسې په دې ژوند کې یو څو کاله مخکې موږ او تاسې دغسې خلک په سترګو باندې لیدل، یعنې د یو عالم په حیث باندې، د یو داعي په حیث باندې په دې مملکت کې په بې علمه خلکو کې داسې مشهور اوسي، د یو داعي په نظر باندې ورته کتل کېدل، د اسلام د یو رهنما په سترګه باندې ورته کتل کېدل، خو په حقیقت کې اشغال ته قانوني جنبه ورکول، اشغال ته حقوقي جواز ثابتول، او په مقابل کې مقدس جهاد باندې طعن او لعن کول، په مقابل کې د جهاد په مبارزینو باندې د قاتلینو د فلان او د فلان نوم کې ښودل، دا اعادتو حتی د موږ په جامعه کې څوک په علمي سطحه باندې ټیټ دي، اوس هم د ډېرو مقدسو خلکو په نظر باندې ورته ګوري. دا هغه ښې نمونې دي چې موږ او د تاسې په داخل کې دوی داسې خلک پیدا کړي چې دوی دپاره کار کوي. او یعنې ما ډېرو مجالسو کې دا خبره کړې، له یو طرفه کافر دلته داسې خلک پیدا کړي وو. کافر نن که تاسې وګورئ دا قوي نظامونه یې څه دي، په اصطلاح د اتومي بمونو خاوندان څه دي، د داسې اسلحې جوړې کړي دي که تاسې مطالعه وکئ، یو داسې اتومي بم ورسره موجود ده چې په نړۍ باندې استعمال کړي، د ټولې نړۍ د ختمولو دپاره کفایت کوي. نو طبیعي خبره ده چې ټوله نړۍ په یو بم باندې ختمیږي، په دې نړۍ کې به ښځه هم ورسره ختمیږي، بې ګناه ماشوم به هم ورکې قتلیږي. دغه د اسرائیلو مسله اوس دا د په خپلو سترګو یې وینو چې څومره عدوان او ظلم چې په ماشومانو باندې یې کوي، په لویانو یې نه ده کړی، په بې ګناهو یې چې کوي، په د دوی په اصطلاح په ګناهګارو یې نه ده کړی. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا.